د ننګرهار ولایت اړوند د مومندرې ولسوالۍ غوړګي سیمه کې ځایي خلک وایي چې 13 ورځ په همدې سیمه کې د افغان حکومت له لوري د بیا رغونې چارې ترسره کېدې او د پاکستاني ملیشو له لوري پرې برید وشو. دوی وایي چې د نښتې پر مهال له دې سیمې تر 200 کورنیو پورې بېځایه شوي او 6 ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. مرمۍ راله ډایرکټ په کور منځ کې ولوېده. هلته 4 کسان دغه شو چې یوه زنانه او یو ماشوم کې مړ شو او بل ماشوم د 2 کالو پلار یې هغه زخمي په حال په استقامه کې پراته دي. دا هغه پاکستان د پوستې نه مرمۍ راغلې وه. دغه ځای دغه یعنې تاسو خپله ګورئ دغه ځای دا کور په لګېدلی و. کورونه خو ډېر دي، تقریبا 1000 نه تر 2000 پورې کورو پورې دي. ټول کډوال شو وتښتې د جنګ په حالاتو کې وروره جنګ چې شروع شو هر سړی ځان خلاصول روان و. بس په تورخم ښارګوټي کې موټر چلوونکي وایي چې د جګړې وروسته پاکستاني حکومت له افغانستان سره لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلي چې زیان یې افغان سوداګرو ته رسیږي. دوی په دواړو حکومتونو غږ کوي چې سوداګري له سیاست جلا او لارې پرانیزي. که ناګهانه یې خواته په پوستو څه مشکل راغی وروره که جانه یا لاره جوړه یا پوسته جوړه یا بل کې جوړه هغه د هغوی خپل کار ده. خیر دا خبرې حل کېږي، په جنګ نه حل کېږي. خو دغه زموږ بدبختي ده د پاکستان په دې کې ګډه ده چې سا د خیر لور ته لاړه سي او په خیر تمامه سي او په خیر دا دروازه خلاصه سي. ډېر سخت حالات، موټر ګیټ ته ورسېدل، بیرته په بیر او بار او موټر سره لګېدل او را لګېدل او بیرته په شا لاړو. نو اوس بیرته دلته راغلي ګیټ کې ولاړ، اوس بیا هم ګیټ بند دی. نو سخت مشکل سره مخامخ یو. مشکل داسې مشکل ده د هر څه چې مشکل ده. نیم پاکستان کې پراته دي، نیم دی خوا پراته دي، دی خوا هم دی خوا مړی پاتې ده، واخوا ماخوا پاتې ده. د کورنیو چارې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پاکستانیو ملیشو د ولسي خلکو کورونه خپل هدف ګرځولي چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د افغانستان د صادراتو پر مهال پاکستان حکومت په یوه او بله پلمه د تورخم لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړي چې افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي.